په دنیا کې چې کوم خلک دي دا په دوو کې به لازم یو وي. دلته چې کوم خلک دي په دنیا کې او په دې ځمکه باندې او په دې ځمکه چې دي او کوم مخلوق چې دلته دی په دوو کې به یو وي لازم، یا خو تلی دی او یا روان دی، دریم بل نشتی، یا تلی دی یا روان دی. اوس که دریم پکې څوک یې ماته وښایي، دریم څوک شته خو یا تلی دی یا روان دی. ما ورته په هغو کې یو کوم چې روان دي او یو ورځ به داسې راشي چې موږ به حسابېږو په هغو کې کوم چې تللی دي. نو دا د سوچ او د فکر خبره ده. موږ چې دا ساګانې اورو که نه، څومره چې ته ساه الې نو ته نږدې کېږي هغه وخت ته چې د کوم یو مقرر نیټه ده او په هغه وخت باندې به ستا ملاقات د الله سره کېږي، ته هغه ته نږدې کېږي. موږ په دې جومات کې ناست یو، دې بیان ته ناست یو، په دې کې چې د یو سیکنډه وړي زما او ستا سفر الله ته نږدې کېږي. دا د سوچ او د فکر خبره ده. څومره چې زما او ستا د زړه د دړکن روان دی که نه او دا درز کوي، د دې یو درز سره ما او ستا د خپلو ارمانونو نه لرې کېږو، د دې یو درز سره ما او تا د خپلو بچو نه لرې کېږو، د دې یو درز سره ما او ستا د خپلو ښځو نه لرې کېږو، د دې یو درز سره ما او تا د دې دوکهبازې دنیا نه لرې کېږو. خو مشکل من کې دا دی چې د غفلت په خوب کې پراته یو، څه ناشنا د غفلت په خوب کې پراته یو. په خپلو سترګو موږ هغه خلک ولیدو روغ رمټ، ښه ډېر مال ورسره و، دوکه و په دې کې چې زما ځواني ده، زما طاقت دی، زما ښایست دی. بلکې که چېرته چا ورته نصیحت کړی مو چې ته به د دنیا نه ځې نو په هغه پورې به یې خندل، په هغه پورې به یې مذاق کوي. له ته څه خبرې کې؟ زموږ د سترګو په مخ کې په داسې خلکو باندې مرض راغلی دی، داسې مرض پرې راغلی دی چې هغه د کټ نه د پاسېدو نه وي. زموږ د سترګو په مخ کې په داسې خلکو باندې غمونه راغلي دي، په داسې خلکو باندې فقر راغلی دی، قسمه قسم حالات راغلي دي. هغه کس اوس په دې سوچ کې دی، اوس له موقع سره د سوچ دی، په دې سوچ کې دی چې دا ما چې دا کم عمر تیر کړی دی دا ما په څه کې تیر کړی و، دا ما چې کم مال لګولی و دا ما په څه کې لګولی و. اوس د وتو لار څه ده؟ ده خو هر څه تباه کړي دي. صرف یعنې لار یوه دا ده چې دی الله ته واپس شي. او رب العالمین مهربانه ذات دی چې څو پورې دا روح مرۍ ته نه رسېدلي، هغه وخت به تا سره موقع شي، که ته بیمار او که ته روغ، که ته غریب او که ته مالدار. خبره مې دا کوله چې زموږ د سترګو په مخ کې خلک روان دي او ځي آخرت ته. بلکې زما او ستا د بدن ور غټ دلیل نه دی. ته سره سوچ کې د بل او د بل په باره کې. ما ورته خپل ځان ته ولې نه ګورو؟ زموږ دا بدن داسې دی لکه څنګه چې پرونو، زموږ دا بدن داسې دی څنګه چې کال مخکې و. داسې دی که په کته روان وي، په کته روان وي. الله وی ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. الله چاله چې عمر ورکومه نو ګوره په اندامونو کې کمزوری کومه. دا یو دلیل الله موږ ته ښیي په خپل قدرت باندې چې صرف طاقتور ذات په یو حال پاتې کېدونکی ذات هغه الله دی. د زما او ستا د کمزوري کېدل او د زما او ستا د موږ چې په کته روان یو دا زموږ دپاره ګډ دلیل دی. خو که موږ پکې چې ته سوچ وکړو او دا غټه د عبرت خبره ده، خو شرط دا دی که چېرته موږ پکې سوچ وکړو. نو زما ته اوس دا نصیحت دی لکه څنګه چې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما مشهور روایت دی اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. چې ماښام شي د سحر انتظار مه کوه، چې سحر شي د ماښام انتظار مه کوه. او د روغ صحت د بیمارۍ پورې غنیمت وګڼه، د ژوند د مرګه پورې غنیمت وګڼه. دغه زما ته اوس د نصیحت دی. دغه شان دا ژوند روان دی، کلونه تېرې شي، ورځې تېرې شي، میاشتې تېرې شي او بیا د الله طرف ته بوسي. نو ارمانونه لنډ کوي، ارمانونه لنډ کوي. او ځکه په یو اثر کې داسې راځي ایاکم وطول الامل، ځان د دې اوږدو ارمانونو نه لرې ساتئ.
دا اوږده ارمانونه نه دا د سړي هر څه تباه و برباد کړي. چې ارمان دې لڼو نو ژوند به دې ښایسته تېرېږي، امیدونه دې لڼو ژوند به دې ښایسته تېرېږي. د اوږده اوږده امیدونو موږ خراب کړي وو، دومره اوږده امیدونه چې د نن 100 کاله بعد موږ سوچ کوو چې دا به څه کوو، او 80 کاله بعد او 1 کاله پرېږده لکه په الله باندې دا هر څه ښایسته ژوند تېروه، د الله بندګي کوه. که امیدونه او ارمانونه ساتې لنډې ساته، داسې ارمانونه او امیدونه وساته چې ستا د دنیا په تا باندې خراب نه کړي، ستا د آخرت په تا خراب نه کړي. دا کم ارمانونه او امیدونه چې دي دا ګوره نه ختمېدونکي دي.